السلام علیکم د خان کلیک چینل مینوالو تاسو ته په یو نوی او معلوماتي ویډیو کې هرکلی وایم دوستانو د نن ورځې په دې ویډیو کې در سره د پښتو ډرامو د پخوانی اداکارې شګفتې باره کې مکمل معلومات شریکوم چې هغه نن سبا په څه حال ده چا سره واده کړی دی او د ټي وي سکرین نه په کومه خبره باندې لرې شوې ده او شوبز سره یې خدای پاماني کړې که د دې ټولو معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره اوسئ چې نن مو له هر څه نه خبر وساتو د نن نه څو کاله وړاندې چې به په سی ډي او ټلویزیون باندې کومې ډرامې چلیدې نو هغې کې به د کلیوال ژوند خوندونه موجود وو ځکه چې ټولو خلکو به په شریکه کتلې او د شرم احساس به چا ځکه نه کولو چې بې حیایي به پکې نه لیدل کېده په دغه نومونو کې ډېرې جینکۍ دي چې پخوانو ډرامو کې به یې کار کولو خو نن سبا په سکرین باندې نه لیدل کېږي په هغې کې یو نوم د پښتو ډرامو د مشهورې اداکارې شګفتې هم دی شګفته د پښتو ډرامو هغه مشهوره اداکاره ده چې هر څوک یې پیژني او د خپل حسن او ښایست په مټ یې په پښتو ډرامو کې یو نوم ګټلی دی د وخت سره سره چې کله هر څه ایډوانس شول او د اکټرانو او ډایرکټرانو عادتونه خراب شول او په ډرامو کې په جینکو باندې د بې حیایي کوششونه شروع کړل نو همدغه وختونو کې شګفته هم د ټي وي سکرین نه غیبه شوه او په ټي وي کې یعنی په سی ډي ډرامو کې کار پرېښودو د هغې باره کې چې موږ معلومات وکړل نو معلومه شوه چې هغه نور نه غواړي د دې بې حیایي په ماحول کې کار وکړي ځکه هغه نور په حیا عزت ژوند تېرول غواړي او کوم کارونه یعنی ډرامو کې چې کردارونه کړي دي په هغې هم پښیمانه ده د شګفتې ډېرې ډرامې مشهورې دي خو د هغې جوړه به په مزاحیه ډرامو کې د اسماعیل شاهد سره ډېره ښه راتله هغې د ډېرو ډرامو سره سره په چنګړیانو ډرامه کې هم د اسماعیل شاهد سره کار کړی دی او د هغې نه علاوه په نورو ډېرو ډرامو کې هم کار کړی خو هغه داسې ډرامې وي چې که اوس هم یو څوک وګوري نو ممکن چې ډېره بې حیایي پکې ونه لیدل شي او انسان پرې ونه شرمېږي بیا هم د ښځو لپاره په داسې ماحول کې کار کول ښه نه دي ځکه چې په سندرو باندې ګډېدل او خپل ځان د ټي وي یا سی ډي په سکرین راوستل او بیا د دنیا خلک هغه ګوري نو یقینا ښه خبره نه ده خو چې بیا په دې کې نوره بې حیایي زیاتیږي نو په دغه وخت کې شګفتې هم د شوبز نه کناره کشي اختیار کړه او د خوشحالۍ ژوند یې شروع کړو او واده یې هم وکړو او اوس نه غواړي چې بیا په دې بې حیایي کې ځان مصروف وساتي او یا دې په دې چل باندې پیسې وګټي موږ تاسو سره وخت په وخت د پښتو د مشهورو پخوانو اداکارانو په باره کې معلومات هم شریکو او د نړۍ له تازه خبرونو او په زړه پورې قصو مو هم خبر ساتو نو مهرباني وکړئ دا ویډیو خامخا لایک کړئ زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درکړل شي او د ټولو نه مخکې تاسو خبر وساتل شئ او ویډیو وګورئ دوستانو ډیره مننه مو کوم تر بل ویډیو راته اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم د خدای په امان